د پاکستان او د چین بې مثال دوستي ملګرو په انټرویو کې د چین چینیانو یو وزیر دا خبره کړې ده چې د هغې نوم چینیان دی ملګرو هغه دا خبره دا تاسو ازما وکړئ ملګرو ویډیو مکمل وګورئ ډېر عجیبه الفاظ استعمال کړي دي د پاکستان دپاره که تاسو سوچ هم نشئ کولی ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او د انډیا جنګ و نو چین چې دی نو دا د پاکستان سره د مخکې نه دوست دی څومره کارونه چې په پاکستان کې روان دي نو هغه چین والا کوي ملګرو نو چینیان چې دی نو هغه ډېره عجیبه انټرویو ورکړې ده دا خبره یې کړې ده چې پاکستان ته په څه ټیم کې خطره وه په څه ټیم کې مشکلات یا انډیا ورسره جنګ کاوه نو موږ به د پاکستان سره ولاړ یو د پاکستان سره به شانه ولاړ یو ملګرو هغه ډېر عجیبه الفاظ استعمال کړي دي د هغه نه پس چې دی ملګرو پاکستان له یو جز ورکوي چې جې 35 ای ملګرو دغه جز وله ورکوي که نه چې ټوله دنیا حیرانه کړې ده ځکه چې دوی مخکې ویل چې په 2027 کې به موږ تاسو له دا جز درکوو خو اوس چې دی نو دا پر اګست میاشت کې چې دی نو دا به پاکستان ته میلاویږي نو ټوله دنیا حیرانه کړله ځکه چې چین والا چې دی نو هغه بې مثال دوستي ده و چې څه ټیم پاکستان ته خطره وه که نه نو موږ به د پاکستان سره یو او د پاکستان سره شانه به ولاړ یو ملګرو نور نوي معلومات پکې دا دي چې چین چې دی نو اعلان کړی او تاسو ته پته په 2027 کې چې موږ دا تیاره ورکوو خو دا چې دی نو اوس به ورکوي په اګست میاشت کې ملګرو بل طرف ته چې دی چین والا دا خبره کړله که چېرته انډیا والا ولګي او په پاکستان باندې دا اوبه بندې کړي نو موږ به په ټول انډیا چې دی نو اوبه بندې کړو ملګرو دا چین چې دی نو دا خبره کړله ځکه چې انډیا والا چې دی نو هغه خپل کارونه هم تیز کړي دي هغه هم حمله کول غواړي 23-24 تاریخ چې دی نو ډېر زیات اهم دی ځکه چې هغه باندې کوشش کوي انډیا والا چې موږ په پاکستان باندې حمله وکړو د انډیا چې کوم عوام دی نو هغه هم غواړي چې په پاکستان باندې حمله وشي ملګرو بل طرف ته چې دی ملګرو آذربایجان والا هم د پاکستان سره ورسره دي او چې پاکستان ته څه ټیم خطره وي نو موږ د پاکستان سره ورسره یو او پاکستان سره به شانه ولاړ یو ملګرو د چین د دوستي نه ډېره عجیبه دوستي د چین ځکه چې همیشه د پاکستان سره ورسره دی او پاکستان وجود ته چې څه ټیم خطره وه نو موږ به د پاکستان سره شانه ولاړ یو ملګرو په داسې دوستۍ دې ته وایي ښه ځکه چې ستا سره په سخت ټیم کې په کار را نشي نو هغه ته بیا دوست نه وی نشي ویلی ځکه چې په سخت ټیم کې چې دی نو هغه ستا نه تښتي او په هغه ټیم کې ستا له راځي چې ته خوشحالۍ ټیم تا ته راحت وي نو ملګرو په هغه ټیم کې راځي دې ته دوست نه وایي چین چې دی نو اوس په داسې ټیم کې د پاکستان سره چې دی نو لاس ورکړو که نه چې پاکستان بیخي په داسې ټیم کې و چې هغه خراب و هغه سره په جنګ کېدو والا اوس هم چې دی نو خطره ټل نه ده ځکه چې انډیا والا اوس هم کوشش کوي چې په پاکستان باندې موږ حمله وکړو د پاکستان سره موږ جنګ وکړو ملګرو په دې باره کې تاسو څه وایئ ښه کمنټ ضرور